دا د کونړ په غازي آباد ولسوالۍ کې د نوي سړک د جوړولو د چارو پیل دی چې د نورستان ولایت ختیځې سیمې له مرکز پارون سره نښلوي. د دې سړک جوړېدل چې لګښت یې طالبانو په غاړه اخیستی، هیلې دا دي چې د ځایي خلکو ستونزې به تر یوې کچې حل کړي. په دغه سړک څه د پاسه 1500 میلیونه افغانۍ د اسلامي امارت له خوا نه بودیجه لګول کېږي چې په دې کې 15 پلونه هم شامل دي او د پلونو ترڅنګ استنادي دیوالونه هم شامل دي پکې. نو یاد سړک جوړېدو سره به زموږ کامدیش او برګمټال ولسوالۍ له مرکز پارون سره وصل شي او ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې به اسانتیاوې رامنځته شي. که څه هم دا لاره خامه او طالبانو یې د اساسي جوړېدو یا پخېدو ژمنه نه ده کړې، خو د نورستان په ختیځ کې ځایي اوسېدونکي وایي دا لاره د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته مستقیمه او لنډه لاره ده چې په جوړېدو سره به یې لږ تر لږه پر حیواناتو د توکو له لېږده بېغمه شي. دا لار د ولسونو دپاره او د قومونو دپاره د ټول امت دپاره بلکې یو ښه اقدام دی، یو ښه لاره ده، مستقیمه لاره ده، اسانه لاره ده، لنډه لاره د نورستان او کامدیش ته. هغسې په د خرو کچرو باندې سامان او د خوراکي توکي وړي، هغه ته ډېر مشکلات اوس په دې لارې ورتلو سره هغه ته ډېر سهولت دی. د نورستان د ختیځو سیمو او مرکز پارون ترمنځ د دغې لارې د جوړولو چارې داسې مهال پیلېږي چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د پاکستان له لوري کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته غځېدلې لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وه چې له امله یې ځایي خلک د خوراکي توکو او درملو د کمښت په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ وو.